بسم الله الرحمن الرحیم. نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده. د اسماعیل ناشاد صاحب مرکه ده او دا ملمانه ایبټ آباد نه راغلي دي. دوی ته د ستړي مشي په خیر رالی ویم. د دوی یو جهان مننه چې په دومره یخنۍ کې رالل او د ادب پرمختګ دپاره لګیا دی، کوششونه کوي. الله دې دوی ته تله ورکړي. په ناشاد صاحب زما ډېر نږدې ملګری دی. که زه ده ووایم چې ما نه په عمر کې کشر دی، خو دا ادب د دنیا یو لوی ځلنده ستوری دی. زه ډېر زیات د دوی د شاعرۍ نه خوند اخلم. زه خپله هم شاعري کوم، خو اسماعیل ناشاد صاحب خټک په حال کې به زه ووایم چې یو ډیر نه د خیالي شاعر دی او د وخت مطابق شاعري کوي، ښکلې شاعري کوي. او د هغه درته یو شعر ووایم، تاسو ته به خپله اندازه ولګي. وایي چې د شوګیرو بلدو سترګو هم توبې ویسي، نو اندازه وکړه ما څومره انتظار وکړو. داسې ډېر شعرونه داسې دي چې هغه د داد قابل دي او نور به انشاءالله تاسو د غزل واورئ، تاسو ته به اندازه ولګي. د تارو ژبې خوا کې د نورالدین نوخار ډېر ښکلی شاعر دی. کتاب مدخر راغلی دی، مینه ژوند خو مینه محبت دی کتاب نوم دی. انشاءالله چې ډېر در به تاسو لاس ته راشي او د دوی یو غزل درته شعر کوو، تاسو یې واورئ. یو جهان مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. روایتي خبره ده، یو ځل بیا د شاکر صاحب او د هغه د ملګري ډېره مننه چې په دې دومره یخنۍ کې. او زه به دا وایم چې په یو بل یو خاص موقع نن د دسمبر تقریبا اخري شپه ده، نو دا شپه یې موږ سره شریکه کړه. د دسمبر اسلامي کال خو زموږ د محرم نه شروع کېږي، خو بهرحال د دسمبر خپل یو خاصیت دی او دسمبر سره ډېر جذبات تړلي وي. نو زه د دې شکر ګزار یم چې په دې یخنۍ کې راغلم. خبرې خو موږ تېر ځل هم کړې وې. زه به د دې مینې جواب خو ما سره نشته. بهرحال د موقع مناسبت سره به د دسمبر متعلق یو تازه څو شعرونه تاسو سره شریک کړم. دا یو درې شعرونه دي. وایي دا یخه او د کال اخیری میاشت د دسمبر، مشکل شي عاشقانو له برداشت د دسمبر، او خالص محبتونه دیدنونه پکې کېږي. دا لاو د دسمبر وي او دا کاش د دسمبر، او موسم غرونه یخني هوا مستی او دیدنونه. موسم غرونه یخني هوا مستی او دیدنونه، تر ډیره به تازه اوسي یاداشت د دسمبر. مننه. دا یو غزل دی. پکار خو روایتي خبره وه. دا خبرې ما سوچ صاحب زما یو داسې ملګری دی چې موږ ډېر وخت نه یو ځای ژوند تېرو، د ملګرتیا نه زموږ تعلق شی نو رشتهدارۍ ته راغو. او سوچ صاحب ما سره ډېره زیاته مینه او شفقت کړی دی. که زه ووایم چې زما د ادبي ژوند د دویم اړخ څه و، دویم ورته ځکه یم چې کالج نه پس ما دا سلسله سټاپ شوې وه. دا دویمه مرحله چې ده نو د دې کې د سوچ صاحب ډېر زیات لاس دی. نن زه هر څه چې یم دا د سوچ صاحب نظر دی او زه د هر څه دوی ته ډایوی کوم. شاکر صاحب وایي جړه لیکي ویر لیکي هر جنجال را پسې لیکي. جړه لیکي ویر لیکي هر جنجال را پسې لیکي، د درد او غم د هجر بل یو کال را پسې لیکي. جړه لیکي ویر لیکي هر جنجال را پسې لیکي، د درد او غم د هجر بل یو کال را پسې لیکي. او دا شعر واورئ چې دا بیله چې مې ټول عمر ونه لیدو په سترګو، دا بیله چې مې ټول عمر ونه لیدو په سترګو،
تقدیر موج کې راغلی دی وصال راپسې لیکي واه واه زبردست تقدیر موج کې او راغلی دا بیا له چې مې ټول عمر ونه لیدو په سترګو ها تقدیر موج کې راغلی دی وصال راپسې الله لیکي نازل خیالي دی مننه. دا شعر بیا مننه وایي دا بیا له چې مې ټول عمر ونه لیدو په سترګو ها تقدیر موج کې راغلی دی وصال راپسې لیکي راپسې لیکي زبردست او دا شعر واوري چې وایي ښکلی یار د نور رڼا نظر چې په امتداره شوم ملګرو ها د نور رڼا نظر چې په امتداره شوم ملګرو پیسو ډیوه راکوي او که مشال راپسې لیکي مشال راپسې لیکي زبردست مننه او د نور رڼا نظر چې په امتداره شوم ملګرو پیسه ډیوه راکوي او که مشال راپسې لیکي او دا شعر واورئ چې وایي د ټول عمر د مینې محبت حاصل مې ګوره د ټول عمر د مینې محبت حاصل مې ګوره بېلتون راپسې لیکي لوړ دیوال راپسې لیکي بېلتون راپسې لیکي لوړ دیوال راپسې لیکي د ټول عمر د مینې محبت حاصل مې ګوره بېلتون راپسې لیکي لوړ دیوال راپسې لیکي او څو صاحب دا شعر واورئ ذاکره شاد وایي اشنا چې مسلمان شو نو څه ښه کیسه یې وکړه اشنا چې مسلمان شو نو څه ښه کیسه یې وکړه اعلان یې وکړو ګرځي د رمسال راپسې لیکي اعلان یې وکړو ګرځي د رمسال راپسې اشنا چې مسلمان شو نو څه ښه کیسه یې وکړه اعلان یې وکړو ګرځي د رمسال راپسې لیکي او دا شعر دی وایي چې انا دا بغاوت دی که دستور نه انحراف دی انا دا بغاوت دی که دستور نه انحراف دی هر جرم را تپي په ما هر چال راپسې لیکي مهرباني او مقطع ده چې وایي څو صاحب وایي ناشاده بختور شوم په اخر کې محترم شوم په اخر کې محترم شوم اشنا کفن د پاره خپل یو شال راپسې لیکي مننه مننه مننه